رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 1400 کاله مخکې د فاحشي په اړه باندې کومه پیشنګویي کړې وه او د الله رسول دغه پیشنګویي د قیامت د قرب علامه بللې وه، دغه د قیامت د نږدېوالي یو علامه بللې ده. نن بدبختانه کشکې موږ نه وای زموږ په زندگی کې دا علامه دا لښکاره کیږي چې د الله رسول وای د قیامت د نږدېوالي یوه علامه دا ده فاحشي به عامه سي، بی حیایی به زیاده سي، عریانی به زیاده سي، خلق به در حد زیات بی حیایی شروع کی، داسې بی حیایی چې هغه به پخوا د کافرانو څخه هم د دې امید نه و اوس مسلمان کوي. تاسو وګورئ ټوله نړۍ په هغه کې که اسلامي ممالک دي که غیر اسلامي ممالک، فحاشي عریانی بی حیایی بی حجابي کم حد ته رسېدلې ده. د کفارو څخه ګیله نشته، که جامې کاږي که په لس ګرځي که په پټه ګرځي اخو دوی وایي زموږ خپل دین دی. اسلامي ټولنه، اسلامي معاشره، مسلمانان چې هغوی د فحاشي څومره شکار ګرځېدلی دي، د بې حیایي څومره شکار ګرځېدلی دي، یاره په تاریخ کې دا رقم نه ده پېښ شوی. تاسو وګورئ په خدای سړی په زیر یو مسلمان خور، یو پښتنه خور د ټیک ټاک د لارې جامې باسي، د ټیک ټاک د لارې د پیسو ګټلو دپاره خپله پرده غورځي، خپل حجاب غورځوي، خپله حیا د لاسه ورکوي، دا د پیسو په خاطر باندې او د دې بې حیایي دپاره چې کوم اسباب ټاکل سوي دي نن ټولو هغه اسبابو ته مسلمان په مسلمان کې بیا مسلمان خور ورته مخه کړې ده اکثرت. صرف دا دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم به مخکې ویلي موږ نه پوهېدو چې حب دنیا رأس کل خطیئه، دنیا محبت به د هرې ګناه جړ څنګه به دا د یو څو روپو په خاطر باندې دې خبیثانو فحاشي ته ملا وتړل. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، هغه کسان چې دا خوښوي چې په مؤمنانو کې فحاشي خپره کړي، بې حیایي خپره کړي، د الله قول دی چې د دې کسانو دپاره الله وایي زه دردناک عذاب ما ټاکلی دی دا خبیثان لپاره. خدای خو دې یار په دنیا کې په یو داسې عذاب اخته کړي دغه څو ټیک ټاکرې فحاشي زنان دي، الله جل جلاله که به دغه د قبلېدو واخلي خدای دې دا یو څو په داسې عذاب اخته کړي چې د ټولو دپاره عبرت، نه په خبرو راګرځي، نه په اصلاح راګرځي، نه په رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول راګرځي، نه د قرآن په آیاتو په څه شي باندې راګرځي. څومره د شیطان متبعین یاست، څومره مې شیطان په نفس ننوتلی دی، څومره مې شیطان په رګو ننوتلی دی، دومره د خدای نور حیا نه کوئ کړه. معاشره مو تباه کړل، انسانیت مو تباه کړي، نوي ځوانان مو را تباه کړل، د خدای روی دی. یو مسلمانه پښتنه خور چې به پخوا راووتل په حجاب کې و په دغه حال کې و چې په دیواله باندې بې ځان ورځي، نن یو ټیک ټاکره فاحشه پښتنه مسلمانه برای نام دا راوځي، نور خبیثان د هغې د ملاقات لپاره ورځغلي روغبړ ورسره کوي او دا د ځان لپاره افتخار بولي ما د پلانکي ټیک ټاکر سره ملاقات وکړي. هلته چې هغه باپرده زنانه ورته وګوري چې دا دومره خلک پروتوکول ورکوي پر دې بې حیایي باندې، هغه هم دې ته متوجه سي چې یاره زوم دا حجاب وغورځوم، دا ټیک ټاک ته راووځم، سبا به په بازار کې پر ما باندې داسې راشي یو ملاقات ته به مې خلک دومره زیات ولاړ. دا انجام هم لري، پروا نه لري. یو څو کسان دې واوري زه په نامه نه یادوم، دا ښه فحاشي خوروي، ښه فحاشي خوروي. د ټیک ټاک د لارې هغه هم په کمره کې یوازې ناسته دام ناسته، ته خبره یې منحوسه چې دا په میلیونو کسان ګوري، په میلیونو انسانان یې ګوري، ستا دغه وینا چې ستا خور ته یو څوک وکړي چې ته په وړنې وغورځو، ته لستوڼې پورته که بیایي ماپ، ته بل لمن پورته که، ستا خور ته وکړي، ته ضمیر لرې، ته غیرت لرې، ته وجدان لرې، د بل خور ته څنګه وایه؟ بیا ته باقاعده د تعلیم په شکل کې دا کوې، خپل وخت معلومي په هغه وخت باندې لایو راځي او بیا خلکو ته چې هغه تا تعقیبوي د یو څو پیسو په خاطر باندې، د یو څو ګفټو په خاطر باندې ته دومره فحاشي کوې. واوره دا که د الله رسول وایي والذي نفس محمد بیده، زما د قسم په هغه ذات وي چې د محمد روح د هغه په قبضه کې دی، در هغه ساعته بر قیامت به نسي ښکاره تر څو پرې چې دغه فحاشي ښکاره سوي نه. د موږ ته معلومه خبره چې د قیامت علامه او قیامت رانږدې دی.
صحیح بخاری کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د قیامت یوه علامه دا هم ویلې ده چې زنا به عامه سي. د زنا یوازې دا نه ده چې زنا سترګه جلا زنا کوي، خوله جلا زنا کوي، لاس جلا زنا کوي. دا موږ په دې روایت ویلی دي، تفصیل مې ویلی. لہذا زموږ په معاشره کې دا بې حجابي، دا بې حیایي دا ورځ ته رابلي عامه کېږي. د خدای په خاطر زه د دې معاشرې علماو ته وایم چې د دې خلاف اقدام وکړي، ودرېږي، کلکه ودرېږي، ولو که دې څوک ولي، ولو که دې په دا سر باندې ولي، ودرېږي د دې. د دې ښه شهادت نشته. هغه د معاشرې مخور سپین ږیرو ته وایم، هغه مشرانو ته وایم چې هغه په معاشر کې رول لري، چې د خدای په خاطر چې څومره ستا توان دي پر کومه علاقه باندې ستا قدرت لري، هغه علاقه کې ټیک ټاک یا ټیک ټاکرې زنانې بندې کړه د خدای په خاطر یې باندې چې هغه فحاشي خپروي. او دا د وخت د حکومت دا یو غټ مسؤلیت دی چې دا به بندوي، کنې دا په ګناه کې ورسره شرک دی. د خدای په خاطر الدنیا ملعون وملعون ما فيها، د دنیا په خاطر باندې، د دنیا ملعون دنیا په خاطر باندې تا خپل حجاب د لاسه ورکړي، تا خپل حیا د لاسه ورکړه، تا خپل قوم وشرموي، تا خپل پلار وشرموي. د پلار لنګوټه او پګړۍ دې پر مځکه باندې وغورځول، ته شرم نه لرې د الله بنده. ته خدای ته نه ځې، ته د خدای حضور ته نه ځې، ته د امت زنانه یې. ستا د امت تاریخ وګوره، ستا د امت په زنانو کې غیرتمنې مندې تېرې شوي دي، با حیا، با حجابه، یو مسلمانه با پرده زنانه تېرې شوي دي. ته صحابیاتو تاریخ وګوره، هغوی به دا وصیت کوي چې زما مرګ چې راسي، زما جنازه به د شپې کوي چې زما پر کټ باندې څوک زما د بدن اندازه ونه ویني چې دا دونې بدن و. هغه دومره د حجاب خیال ساتلی. ته په عام حالت کې په ځان بربنډې، ته د خدای نه بیریږې. در ټولو خطرناک عذاب به د قیامت په ورځ د ازناکار وي. د دې د بدبویو، د دې د بدبو څخه، د دې د خطرناکه بوی څخه به دا ټول محشر په تنګ وي. هغه نور عذاب خو پرېږدي چې الله ورکوي په جهنم کې. د محشر چې حساب کتاب شروع کېږي، انسانان جمع کېږي، د دې کسان د بدبویي څخه به خلک په تکلیف وي. ته نه مرې یو وخت، لږ ټیک ټاکران مردار شول، ته به یو وخت نه مرې. دا فتوا ده. د داسې فاحشې انسانانو باید سړی لمونځ جنازه ونه کړي، خپله دې هلته دې بوی وکړي، ودې غورځي چې نور عبرت ځنې واخلي. مې کوئ جنازه یې مه کوئ. الله تبارک وتعالی دې موږ ته عافیت نصیب کړي. خدای دې زموږ دا خویندې و بچیان په حیا او پاک دامنۍ کې رالوی کړي.